ډلې ډلې ځوانان د خوست کرکټ ملي لوبغالي ته ورماتي غواړي د افغان کرکټ بورډ لخوا د زرغون افغانستان کپ د یو ورځنۍ لوبو د وروستۍ لوبې ننداره وکړي. په لوبغالي کې د نن د لوبې ترڅنګ د ځوانانو د دریا غاښ ته یوه بله ننداره جوړه کړي او د بې شمېره خلکو پاملرنې ځان ته جذب کړې ده. دوی خوښ دي چې په داسې یو ماحول کې ورته د تفریح زمینه مساعده شوي چیرې چې خوښۍ کډې بار کړي دي او په ورته مهال د نورو داسې لوبو غوښتنه هم کوي. مون نوم نورولي جان دی د څرکو اوسېدونکی اسپیرې ولسوالۍ. زه غواړم ډېرې ښې لوبې وشوې چې نه راتلونکي کې دا لوبې په ښځ کې آماده شي. یو ښځ مینوال ډېر لري، بل زه په خپله د نجیب د لوبډلې مینوال یم ډېر. روغله یم د نجیب د لوبډلې مینوال یم. د لوبې نه مې ډېر خوند اخیستو. هیله من یم چې په آینده کې دا شی نورې لوبې هم ترتیب شي یا مطلب د زرغون افغانستان د کرکټ دا وروستۍ لوبه چې ننداره کوونکو خورا ښکلا ورکړې وه د نجیب ځدراڼ اړوند هندوکوش سټرایکرز او د رحمت شاه زرمتي اړوند پامیر لیجنډز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د هندوکوش لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. لوبغاړي دا لوبې مثبتې ارزوي او وايي د راتلونکو نړیوالو مسابقو لپاره ښه تیاری و. لپاره نېشنل ټیم لپاره ډېر زیات مهم دی ځکه چې موږ سفر رانږدې ده زیمبابوې ته روان یو. زموږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې دپاره. نو هغه بیټسمینان او بالرانو تیاری مو وکړو او ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې. دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړی. واقعا ډېره زیاته فایده کوي ځکه په یو خو لایف وي، بل د نیشنل لوبغاړو منځ کې وي. نو ډېره فایده به وکړي انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوان لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس دوی نه زده کړی ده کوم نیشنل پلیرانو سره انشاءالله ډېر مفید. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې له دې وروسته به افغان لوبډله زمبابوې ته ولاړه شي چې هلته به له همدې لوبډلې سره 3 ورځنۍ او 3 شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. وزرېدل ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو. راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره 3 نړیوالې 500 ورځې 3 نړیوالې شل ورځې لوبې ولري چې دا لوبې خورا ډېرې مهمې دي. د زرغون افغانستان جام دا لوبې داسې مهال پای مومي چې یو شمېر ځوان لوبغاړي چې د بېلابېلو لوبډلو برخه وخو د لوبېدنې فرصت یې ترلاسه نه کړ. سید وزیر اند، آزمون راډیو، خوست.